د سیند صوبې په شګلنه خاوره د پښتو ادب تیږه ایښودونکی لیکوال، شاعر او کاتب سیدوال هم د دې فاني او غمجنې دنیا نه سترګې پټې کړي. خدای بخله سیدوال چې خپل نوم یې شاه ولی خان و، په خپل کلي سیدو شریف کې په حق رسېدلی. سیدوال کراچۍ کې پښتو ادب په تیږه ایښودونکي کې هم شامله و چې ورسره د کراچۍ ابتدایي ادبي ټولنې اتفاق پښتو ادبي جرګې بانی هم و. سیدوال د پښتني ژبې خدمت د نورو ژبو ترمنځ په داسې ښار یعنی کراچۍ کې کړی چرته چې د پښتو لیک لوست ډیر ګران و. سیدوال په کراچۍ کې ځانګړی کاتب هم و چې په خپلو ګوتو یې څه د پاسه 4,700 کتابونه لیکلي. که د هغه د کتابت ذکر وشي نو د پښتني ژبې نوموړې مجلې جرس، انګازه، پلوشه، چغې بشمول د هیواد نوموړي اردو اخبارونه کوم چې کراچۍ نه به چاپ کېدل نو د هغې کاتب هم سیدوال و. سیدوال که د شعر و ادب په اړه خبره وشي نو دومره او داسې لیک به شاید چا کړی وي. سیدوال خپل 140 کتابونه چاپ کړي دي چې پکې د نثر، غزل، نظم، هایکو، د قرآن خلاصې، د منځ تفسیرونه. غرض دا چې د ادب په هر صنف یې خطبه ازمای کړي او غوره کړي. سیدوال 12 دیوانونه خپل کاتب کړي وو چې په هر یو دیوان کې څه د پاسه 20,000 شعرونه وو، خو د غریبۍ د لاسه هغه چاپ نشول. د دغه دیوانونو څه برخه د کراچۍ په هغه وخت په هنګامو کې سوې وه کله چې هغه اورنګي ټاون کې پاتې کېدو او شرخوښو ورله کور ته ور ورته کړی وو. خیبر نیوز خصوصي د کراچۍ ادبي خپرونې بله ډیوه کې سیدوال ویلي وو چې اولنی کتاب بګڼۍ په کال 1940 کې چاپ کړی وه. سیدوال د کراچۍ شاعرانو او ادیبانو هغه ریکارډ هم مرتب کړی وو چې په تیر 30 کالو کې څومره خلکو د ژبې خدمت کړی. سیدوال یو داسې مضمون هم لیکلی وو چې پکې د علم فلکیات پوره احاطه کړې وه. د حیرانۍ خبره دا چې څه د پاسه 40 کاله هغه د کوره رک خود ساخته د ګمنامۍ ژوند تیر کړی وو چې وروستو د خیبر نیوز پروګرام نشر کېدو نه پس د کور خلکو د کراچۍ نه خپل کور سیدو شریف ته رسولی وو. په دې ګمنامۍ ژوند کې بس د هغه 2 کاره به وو: د خپلې مورنۍ ژبې خدمت او لیک لوست. د پښتني ژبې ځلاند ستوري د دې ارماني دنیا نه سترګې پټې کړې او د یوې ګمنامۍ ژوند نه بلې ګمنامې زندګۍ ته تلې. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.